بیرغ وای راکمر سړی نشي ویلی هغه د پاکستان قوالي داسې استاد سرهنګ بیرغ وای داسې کوي یو کټوازی وای بل ته وایي ښه ځوان ده د ښه ځغیم قربان شي لیونی نه عمر دکه په خپل مسلک کې استادي ته رسېدلی دی وایي لیونی به کټوازی وای کابل ته تللی په غرفه نوم شته د غرفه د نسوارو دا یو ملګري ته وایي د ښه ځغیم دلته یې لیکلي چې غره په نسوارو کټوازي وایي نسوار کړی بیا یې باد پرېږدي چې وایي د نورو ته مخ راوړي دې ته یې تمباکو هم له دې نه ده کړی زوب کوم تمباکو زوب هغه زموږ د کټوازیانو خو د پیندل کټواز ته تللی یوه دروازه ور وټکړه ډوډۍ راوړله ډاله سره هغه څه که زه دې ښځه غیم نه دې حاله سته وایي والک وایي چا دروازه ور وټکړه ډوډۍ راوړه خدای دې 50 زمن او غم نه درکوي وایي هغه خوله دې ماته ده دې ما لاس دي وایي ښه وبښه زما نه وم خبر دلته سپۍ لنګه زړه چرت وایي جتامه د سږ زله ښکارېږي ما نو ډېر غمونه پېرالو زوی مې شهید شو زخمي شومه په دعوه کې ګیر راغلي دعوه م له ښاماره سره نو دغه ملزه یم پغونه تېر کړم کړی شبخانه کې به امتحانونه وو ماشاءالله غوږ دې ده شبخانه کې به امتحانونه ووایو ډاکټر وویل چې هغه کوم درد ده چې مرګ خطر جنې احساسېږي وایي یوې ښځې ویل چې هغه د ولادت درد ده د لنګوال درد ده چې مرګ خطر ورسره وي وایي یو سړی پورس خورکۍ تا نو په خوټو کې لغته نه ده خوړه هغه تر دې ډېره بدتره بل سړي وایي کاڼه په ولادت مریض او بیا شبخانې ته راوستلي نو دا نرسې ته ویلي کارکونه دي شبخانې چې که مې زوی پیدا سو راته وایي بس بانجان پیدا سو که مې لور پیدا سو راته وایي پیاز پیدا سو هغه یې وایي لور پیدا سته یو زوی وایي نرسه ورته راغله چې سلاته پیدا سو بله ښځه وه لنګوال تکلیف ورته پېښو بیا یې 2 زېږولي وو دا ښځه چې بله ښځه د دې مریضي ته ناست وایي هغې دریم هم شته وایي مېړه وایي څراغ رسخت کوي څراغ رڼا ته راوځي ولا تر سهاره به راوځي بلبکې وایي یو طالب وایي بل طالب ته وایي تر یو ویښته دې نسم پورته کوم ستا پلار یې ملاکه پورته اوس داسې تر ویښته نیولې چې که شکړی وایي باد پرېږدي وایي داسې ته تر داسې ویښته نیسې چې د غري ښې کونې ته رسېږي داسې فرمایش ده هغه خو د موږ کلي کې ابل ترجمه کړه مولوي الوارث صاحب د خدای رحم پرې وکړي ترجمه یې کوله په مازدیګر کې یو سړي باد پرېږدي سړی ګل نومېږي په داستار یو بل تاویلدار دی دې باد پرېږدي دا دریم بېګا ملک د کلي دې وکړو که دا څلورم ورځ له مان پرې نو بل دغه موږ د انقلاب وال دغه 400 روپیو کور کې مېلمانه یو چار ورځې مخکې حکمت ونه په مخ کړلې په امریکا کې وایي باد ته زرندې جوړې یو بل وایي د باد زرندې خدای موږ تاسو په هرات کې وې نو ما ملک ته مخ ورواړم دغه 4 سره ناشو دا ما ملک صاحب موږ تاسو به ونه وګرځو خراب بې غیرت خبره خو نه پېښ شرمېد ما شرمېدې چې څه دي کاوه وایي خطایي مې وکړو ما خطایي بیا ګرځو یار تو کنه وراړه یار بې کټواز کې ملا جمع ورکول بیا د اخر دغه کې باد پرېږدو باتایات به کټوازیان ملا صاحب باد دې پرېږدو یا په عربي مې کنځا درته موږ یو ملا ما ورته ملا صاحب ممیز ورته په عربي څه وایي وایي ممیاغوت کلیوال دې موږ پاکستان ته لاړ بیا څوک چې اختر محمد اردو دې زده کړه وایي اردو خو ډېره اسانه ژبه ده وایي تا وضعیت په اردو څه وایي وایي عبدالباقي ورته وایي
یو سړي 2 زامنو ځینې ورک د بلار چا پوښتنه کول چې ما زامن دي نه لیدو چې ما زامن نه لیدو بله وړې امریکایي په مخ چې ما زامن دي نه لیدو وایي هغه ورته وایي چې واټ وایي ویې وړو یو غټ واټ ماما څه وایي ویې وړو یو غټ ګلپت سکل وایي سعودي ته ولاړو چا وایي کتاب راکړ ګلپت صاحب دا تاریخ د اسلام د مطالعه کوی ډېر ښه کتاب خو کتاب په موټر کې پاس موټر حرکت وکړو ما منډه پسې واخیست پلوس ټینګ ونیو چې غالي غلالې کړې چې مې دې وایي هغه ډېر منظم من ټینګ ټکی عربي مې نه ده زده ته موټر رئیس کتاب یې یو موټر مخې ته بل موټر ودرېد حتیم ورته وایي راځه ګوندې پوه شي حتیم وایي عسکر ته وایي ځا لیکل کتاب العرایب چې پرېښودم کتاب چې راغوست وایي 100 ریاله یې م راکړو حاجي ته مې دې تر اوسه نه پرېښودم وایي 100 ریاله م راکړو وایي دغه وایي چې دې تاسو نادره وکړه په ټول قرآن کریم کې د کتاب جاوریات شو هغه مې راسره ووایي هغه مدازمن وایي موږ په سیند کې مو وایي خښتې په سیند کې وایي خښتې کې شغال په ډوډۍ مختصر دي تا فرق نه وه خو د سیند تا په خپله بېلو نو بر زما دی ته دا شغال زه ژوندی نیسم تا پلار یې ولاړ کړو ما نیسم هلته وایي دونه چرس راسره دی وایي په ډوډۍ کې ونغښتل دا استارخان مخې ته مې ښه اماده کېښو شغال چې راغلی ولې دغه ګوله خوړل بېګا چې موږ رالو شغال وایي په دیوال ناسته دغسې ګوري دی راته چې مدازي ما دی څه کوي وایي ما دی صاحب کار دی چې خښتې بس دی هلکانو ده شغال خو نشه ده چې مو په بیت کې راواخېست اتاق ته مې راوړ نو پرېوت سار چې موږ راپورته دی وایي سمسه وایي داسې مخ ته وکتل وایي نو پر وایي ملا ته ورغله چې ملا صاحب د سپي دم را زده زیاره کوم راوایي سپی کې وبې نه خوري نو ملا ورته دغه آیت شریف وایي بسم الله الرحمن الرحیم صم بکم عمي فهم لا یرجعون دا بهترین دم ده د سپي دی نه پر سره ایسو وایي ملا غږ پسې وکړي واله که یو لرګی هم سره واخله دا باید سپي په عربي نه پوهېږي دا ولایتي صاحب ول سعودي چې کندهاری راغی بیا دا وا د موږ ملګری و د موږ ملګری بیا راکښه ورک شو تواب پسې مو وکړو دی ورک شو نو چې تواب وکړي چې به ساید صفا مروه کوي که دې عمره کوله که دې فرضي تواب کوه دا ساید صفا عمرې ورسره ضرور واجب نو دی راکښه ورک شو موږ بارسلام نه مخکې نه سره خو حاجیګانې وو چایان هم راوسي حاجیګانې ستړي شي دی را حاجي صاحب څه شي دي دا ځغاسته چیرې کېږي اتیا جاسې پر ټوله ورسه هغه باب صفا ده په صفا دې شروع کړي مروه دې ختم چې موږ بیا بل انډیوال کټوازی ما ته وایي حاجت احمده ټول صفا مروه کې سم ځي دغې وجې ته چې را اول دې ورسي یارې سپیډ سره واخلي دوه ښځه دا څه کیسه د زوی ملکه دا خو قوانین د حج دي داسې خو بیبي مبارک کې منډه کړې میاهلانو اغدرانو ته وایي په ټوله کې منډه یو شین لام پته لګېږي یو بل په مسافه د 8 متره کوي انشاءالله تخمینا په دې منځ کې منډه کېږي منډه خو نه کېږي دا پلواني په رقم به تیز تیز کېږي سم ځي دلته راسي یارې سپیډ سره واخلي دا څه تاثیر کټوازي وایي جمرې نه وي ویستلې شیطانان وایي چا شیطانان دې وویستو وایي یا ولې وډارېدم وایي نو څه بیا کوې خو عجب وایي په شلګر کې به یې درې اندړ ولوي دغه یغو صفر بل کټوازي وایي جمرې ویستې ته ورته وایي شیطانان چې زړه مې نه در باندې کېږي د مخلوق له شرم هم ولم کېږي ولکن زړه مې نه بیا به وایي و دا خلکو ته من دا مناسب کې حج زده کوي ښه مطالعه کوي یا چې زوړ حاجي سره نه یم حج ډېر سخته ده نو دا سوډانیان مشهوره ډېر تکړه او ډېر قوي دي لکه پهلوانان دونه تک تور نه دي امریکایانو یو رقم تور بستر نو شپږ سوډانیان سره یو ځای سوي دي له دې خوا یې چاله پسې اخیست تواب چاله چې پسې اخیستې خو ډېر پهلوانان دي قوي دي په جرلاسود چې سر نه نستلی د دې خوا بله ټیله پسې ورغلې د سوډاني احرام لنګې دواړه جنې ښکلي لوڅ له پړ درېدل کوچی وایي ورغی سوډاني کونه مچۍ وایي امام جرلاسود ماچ
سوړاني کونه دې مچ کړی خو دوی ویل دغسې یو تور غار دی سوړاني کونه یې ویل لکه مسخري داسې کړي د کوچیانو ملا ته چا ویل وایم ناصر 2 تکبیره جنازه چې تېره یي 2 پاته یي دا پاته 2 به سړی څنګه کوي یې ده وایم ساده ناوز ده وایي ته غول خورې دا پردیو جنازو ته ځې کوچیانو کې مېلمه سو نو بېباکه کوچۍ ده ما 2 کلیوال هم راسره دي دا یې مېړه ورته وایي ښه دي څه دي پاخه دي هغې د خپل شي نوم واخیست وایي دغه مې پوخ ما زما برخه خام راکړه چې یې پوخ نه کړه مېړه وایي خوله دې وچه سمن خوله دې دې وچه چې برخه درد له دې سره ما زه پوخ نه کړم زه خام غواړم وایي موږ والده دې خدای وبخښي وایي زوی دا نیازي داسې پاک خواړه دي مېلمه خو یې 2 منه کورت راوړل چې ورغلو کورت یې د شپانه په پرتاګه باندې ایښي دي چې ورټیټ سوم دا سپږې لکه د کوټې رخچې څوک دورې خطا وتي موږ هلته کېناستو یو خر راغی د کور ته له بغله مې تیاز وکړې څاڅکې ورباسو کړو ما ټولې په کورت کې خره مې تیاز وکړه دا زوی هغه دې خرڅ دي موږ د کیدۍ په بام ایښي دا پاک خواړه دي کمردار خواړه ویله به سره مې کیسه د طالبانو ډېر نادر حکومت داسې نادر حکومت چې طالبو بیا په ځمکې په مخ نسي کولی هزارهګانې وایي په لمانځه درولي د امر بالمعروف نه فرق ویل لمونځ وکړي غوڅ به خدا به قرآن ناصر ما نماز خوانده چیرې خوانده یې د مردار ته ودرېد نور کندهاري فارسي ده هزارهګای وایي نیت تړي نیت کردن که بخوانیم 4 رکعت نماز عصری از دست خنداری ای شاری غزنی دوستانم نمیکنه که تارا داری یا نداری الله اکبر دغه حکومت پیغمبر روزه خوړه نو عسکر تو روزه ولې خورې وای کله روزه خورم خو ډوډۍ خورم وای خو په روزه کې خورې وای مخ تور په کاسه کې خورم چې عسکر په کار چې روزه خورې بیا داسې غلط استدلال کوي چې ټینګ نیولی چې راځه چې قومندان د امنیت ته دي وه قومندان چې سره وستر هغه کباب ناست نو عسکر د قومندانه ډېر سخت ډارېدلی د سړي شرمېدلی چې د قومندان دي وایي قومندان چې بې غیرته رزیله دا چېرته راوست وایي قومندان صاحب دې روزه خوړه وبال مې پرې راغی ما راځه له قومندان صاحب سره به کباب وخورو په کابل کې وعلیکم السلام راځه خیر ده نه چېرېږي داسې کله که پراشوټي کلشینکوف داسې ښکارېږي ګنداغ دې در کټ کړی لمن دې در نو د طالبانو دي کابل کې وایي کابلي ته کنداغ ښکلی وایي چې مناسب دې څه جرم کړی وایي پوهېږه د مردار د 18 کال د طالبان د حکومت واتو د دا پښتو نه ده زده کړي زموږ یو اندړ بازار کې راغلی دی څه دوکاندار ته وایي برو چی میکنی؟ زه کسان که کنی هغه مې هغه بل ور ورځي یو کوڅه وایي په اندړو کې ترکتور کې راچولی نو له اندړو خو تر غزني پورې د ښاره پورې په 3 ساعت کې ترکتور نه رارسېږي نو قوس خو عاجل مریض ده ډاکټر چې وروړه ډاکټر یې وایي دا نس تا چوټه کوي چې یو باد ما دې نه پرېږدي وایي ډاکټر صاحب په ترکتور کې مې یو وکړو هغه لوی کوچنی کاش کې له مازې ځز مې خو هغه سرطبیب غلام الدین ډېر ښه سرطبیب و سپین ږیری ورغی وایي صاحبه زه به جوړ سم وایي دی ورته وایي که جوړ شوې د ونګې نه که مړ شي د ما یې لګام حاجي صاحب تا ویله ګاڼۍ ښه دي چې واټې دې نه غوښتې و هغه خو کړ یې ورته زما چپلک یې راوړه پرېږده تاسې فرمایشات نه پوره کېږي خو دا تېغ یې چپلک راخېستل پکې وګلی د څټ کې 2 منډه جنه اخېستل اتیوس اوس که بازار ته راغلی یم که یو نشي نور به دې بیا څونه پسې وږي وایي دوکاندار ته پکې 2 لمبره دي خدا زبر پدر دې نه چې خو سر درته په چپلقه ووالم د ګوره لمبر بې دلته وردګ چې هغه تاله چا پیدا کړو که یو وردګ و یو اندړ یو سلیمان خېل وایي چا باغ ته غلا ته ورواغو باغ چرتن څخه خبر سوی چې منډه پسې اخیستې
نو دوی له مخې د باغ چکتن له شا تاسو باید د باغ چکتن غږ پې وسي ودرې و خره وایي وردګ ودرې دوی ته ستا ځای زه خو یې وپېژندم وردګ ته وایي چا چې باغي وش ته ډېر ځې وایي پرچا خپل وطن کشمیر ده وردګ وایي خره لنګېدی ګمبت یې وروسته ناست یا خدای کوټ کې کوټی کې یا خدای کوټ بیا چا د خره خو دا دغه شی ده خو یا به کوټ زېږي یا کوټی خو یا خو ماغه ولي چې سړی ونه زېږه وردګ کې یو کم زه به د تنګي وردګ نشم دا کوي ته ټسکوله وایي تاسې کوي بل دا بوټ سپېو نو مېړه یې له کمانۍ جوړه کړې ده ډېره پیګرانه ده دا لرګي مته یې قیمته کړې ده اتې یو بلې ښځې ته ویل چې مېړه مې ټسکوله مې نن لرګي قیمتول ما ورته مې سر به مې راکال کړو هغې ورته ویلي دي چې قرآن که دې ښه کار خو کړی خو داسې وخت یې ور یاده کړه چې تا دی دا کوني کوني سره کوئ په دې وخت کې د دوی ډېر محتاج ده ټوله دنیا یې وایي کې د دیولی یو ګیم غږ نه ده قرآن کې دام بد ویلي نو موږ تاسو خو الحمدلله نکاح لیدلي دي په نکاح کې خوندونه دي بېګا چې یو ځای سوي دا یې په ځان راړولي ښځه په دې پوس اوس ښه ګرم ساتي ور یاده اتې ورته وایي چې خدای منه نن مې ټسکوله ماته کړه وایي د بالو پسې به ولاړ سم غزني جان تا ته به وروړم ټسکوله پېښوره ته پېښوره خو ډېره خوشحاله شو زغم خو ورک سو وایي نو تر دا سر ډګه دې جوړ سم سپی ناسته یم سر توره اوس نو راته ګوره لا داسې ویل خپل دغه سره کار کوم یوه پخڅه چې شي بله پخڅه خو هغه خو د جمعې د شپې خواخوا هر شی غږېدو وایي سوی ته چا وویل چې ته پښې ولې اسمان ته نیسې بېګا چې پرېوځي وایي د ما ډېر نازک بشر ده او ډېر سخت ډارېږم له اسمانه سره سخته غټه بېباکي سوي دونه غټ ته ستن یې نه در کړي ښه که پې راګډ سو له وامم پښې داسې نیولي وایي په جمعه خو هم دغه اسمان نو په جمعه باندې وایي پښې پورته نه نیسې وایي په جمعه خو په ملایانو بېغمه یم وایي څنګه وایي دوی ټول کور ته ځي دیار ملا ښځه په جمعې په شپه پښې اسمان ته نیسي په ټولو بیا نه کیته کېږي هغه خو وایي ملا یې کډې ته ویل چې د جمعې په شپه دا سفر سوړ دومره ثواب لري لکه مکې معظمې تر حدیث جوال اتا دوه مار لکه دومه پخڅه سره تا کې درېمه لکه درېمه پخڅه سره نو دې اراده د سنن خو درېمه ځای شرطه په ساري ماخستان خو یو پخڅه وګلې ده د نیمو شپو خواته وایي ښځه په بلستانو چې ملا ملا پورته پخڅه وګدل پریوزه د رزول ورې لنده پلنده درېږي دا اوس مو ووایه وازارګي وایي ښځې ته ویل ماشاءالله ازارګي وایي ښځې ته ویل چې